پاڅېږه، په تا بیا ناوخته دی. بعضې وختونه موږ ټول دا هیله لرو چې موږ به د سهار دا مبارزه ونه کړو، خو که چیرې هېڅ خوب نه کړو نو څه به پېښ شي که چیرې موږ د دې وختي پاتې کېدو حل پیدا کړو. خو تل زموږ دا به د خوابې به تر څه وخته پورې دوام وکړي. یا تاسو کولی شئ د شپې له خوب کولو پرته هم ګټور واوسئ؟ کله به ستاسو ملګري تاسو ته ووایي چې یو څه ارام وکړئ. حقیقت کې ستاسو بدن ته څه پېښېږي. دا وټ اپ دی او څه پېښېږي که چیرې موږ خپل خوب نه کړو. تاسو څو ځله د پروژې د ختمېدو، د نیټې د پوره کېدو او د ورځې د رخصتۍ لپاره څو نورو ساعتونو ته اړتیا لرئ؟ که چیرې تاسو په ورځني ډول معمولا خوب وکړئ نو تاسو 40 ساعته له ځان سره لرئ او ټول هغه څه به وکړئ کوم چې مخکې ورته وخت نه درلود. ارژمۍ کښل او معمولي ستړیاوي دا ټول څه دي؟ پوه سئ نو په بستر کې د معقول دلیل لپاره به پروت وخت ضایع نه کړئ. خوب کولو لپاره ډېر ښه دلیلونه شتون لري. او صد سړی د ژوند درېیمه برخه په خوب کې تېروي، سترګې یې بندې وي او هم خرهاری لري. کله چې تاسو خوب کوئ نو ستاسو بدن هورمونونه تولیدوي، عضلات ترمیموي او زاړه حجرات له نوو سره بدلوي. تاسو د ورځې کار وکړئ نو تاسو ښه خوب ته اړتیا لرئ تر څو مو عضلات وده وکړي او شحم وسوځي. څه پېښېږي که خوب ونه کړئ؟ له 24 ساعته بدخوابي وروسته به تاسو په بشپړ ډول ښه یاست. دا ځکه چې ستاسو دماغ میزولمبیک پتوې تحریکوي. دا بیا ډوپامین تولیدوي چې تاسو خوشحاله او با انرژي ساتي. مګر په دې لنډمهاله خوشحالي مه غولېږئ ځکه دا ډېر وخت دوام نه کوي. د 24 ساعته بدخوابي وروسته به ستاسو د بدن تعاملات وروسي او ستاسو دماغ به هر هغه څه هېر کړي چې تاسو یې کوئ او ظاهرا به داسې معلومیږي لکه په نشه کې چې یاست. ښه، اوس نو له 2 ورځې بدخوابي وروسته څه پېښېږي؟ په دغه وخت کې به ستاسو بدن ځینې بندول لکه په سمه توګه د ګلوکوز میتابولایز کول وکړي او هېڅ د انرژي ذخیره به پرې نه ږدي او تاسو به ځان ډېر فیکه احساسوئ. سترګې به مو سرې او ګونځې به مو ډېر د لیدلو وړ سي. ښه نو له 3 ورځې بدخوابي وروسته څه پېښېږي؟ دلته نو اصلي کیسه شروع کېږي. له REM خوب څخه ستړی شوی دماغ به ستاسو خوبونه او خپسکه ستاسو ژوند ته راوړي. له 2 ساعتونو بدخوابي وروسته به تاسو د نیورو پروټینو ماتول شروع کړئ. هغه عضلات چې تاسو په سختۍ جوړ کړي دي ورته به الوداع ووایاست. ستاسو بدن به د انرژي ټولې سرچینې مصرف کړي، که د ګلوکوز پاتې شوني، عضلات، شحم، انساج او نور. 2 هفتې وروسته به ستاسو معافیتي سیسټم دومره ضعیف سي چې کېدای سي تاسې له عادي زکام څخه مړه سئ. له 3 هفتې بدخوابي وروسته تاسو شاید د زړه د حملې له امله مړه سئ. خو که تاسو لږه اندازه شحم یا عضلات ترلاسه کړو نو تاسو شاید لږ نور ژوندي پاتې سئ او موږ دا سپارښتنه نه کوو چې تاسو دا وکړئ. ښه نو خپل بالښت راواخلئ او خوب مو پوره کړئ. که چیرې تاسو تل ستړي یاست نو ډاډ ترلاسه کړئ ځکه تاسو هره شپه له 6 څخه تر 8 ساعته خوب پوره کوئ.